صنایع د دوامدار اقتصادي پرمختګ ستنې. افغان اقتصاد څومره پرې ولاړ دی؟ خوش آمدید به جرگه آزاد، برنامه از BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان. ستړي مشئ درنو لیدونکو او اوریدونکو او د خپرونې ګډونوالو چې د هیواد له ګوټ ګوټه دلته د جبل سراج د سمنتو فابریکې ته راغلي است. این کارخانه پس از حدود 20 سال توقف در اوایل امسال تولید خود را دوباره آغاز کرد. در برنامه امروز نقش صنایع را در پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان با این مهمانان گرامی به بررسی میگیریم. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د صنایعو د برخې مسئول عبدالحکیم ناصری، سخی احمد پیمان رئیس انجمن صنایع افغانستان، د الکوزی لاسی صنایعو له شرکت نرگس الکوزی، محمد یونس مومند معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان او په کابل پوهنتون کې د اقتصاد استاد رضا فرزام او کوربه مو زه اسماعیل سعادت یم. خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. خپرونه د ګډونوالو په پوښتنو مخې ته ځي. سوال اول را امروز مرزاگل رضایی مطرح میکند که از ولایت بامیان تشریف آوردن در قطار چهارم. بفرمایید. علت رشد نکردن صنایع در افغانستان چیست؟ تشکر میکنیم از شما. آقای ناصری بفرمایید چرا صنایع در افغانستان رشد نکرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم به جناب سعادت صاحب، به مهمانان گرامی و به شما دوستانی که از ولایات مختلف اینجا تشریف آوردین. ما قبل از اینکه سر سوال بیایم یک تاریخچه مختصر صنایع را برای شما توضیح میکنم. ببینید در گذشته اقتصاد افغانستان اقتصادی پلان شده بود، یعنی اقتصاد حکومت افغانستان تمام مسئولیت تولید و توزیع و تجارت به عهده داشت. در اساس قانون اساسی افغانستان که در ماده 10 قانون اساسی افغانستان اقتصاد ما اقتصاد مارکت پذیرفته شد. به اون لحاظ اقتصاد مارکت حکومت یا در بخصوص و وزارت تجارت صنایع نقشش پالیسی ساز و فراهم آوری تسهیلات است. به اون لحاظ ما پالیسی که 5 سال قبل مطرح کردیم که در اوجا 6 اولویت داشتیم، سکتور خصوصی قالین بود، سکتور کشمیره بود، سکتور پروسس مواد زراعتی بود، سکتور سنگ‌های قیمتی بود، سکتور استخراج سنگ مرمر بود. ما تقریبا به سکتورهایی که 5 سال قبل مشخص کرده بودیم اکثریتشان نزدیک به خودکفایی هستند که امروز سهم صنایع افغانستان در تولید ناخالص ملی افغانستان یا در GDP افغانستان در حدود 25% است. هماره که در ارقامی که در سال 2015 و ما این نشان میده که سهم صنایع افغانستان در حدود 25% است. ولی هم متوقع وزارت تجارت صنایع و در کل حکومت افغانستانی است که سهم ما بیشتر باشه. گراف رشد صنایع افغانستان روز به روز سال به سال ماه در ماه به طرف افزایش است. یعنی شما میگن که وضعیت صنایع در افغانستان اونقدره که گفته میشه بد نیست، در حال رشد است. مومند صاحب تاسو فکر کوئ څنګه وینئ د صنایعو وضع په هیواد کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د صنایعو که لږ څه د صنایعو تاریخچې ته موږ لاړ شو. صنایع د 40 کاله دمخه که موږ د افغانستان صنایع وګورو، د افغانستان صنایع د اوس حالت تقریبا د دولت لخوا څخه ډېر حمایه کېدل. د سرمایه دارانو حمایت تر ډېرې اندازې پورې کېدی. دغه فابریکه چې اوس موږ تاسو پکې ناست یو، دا تقریبا په 1930 کال کې چې اول سره دا تولید و، د دې د تولید کچه په 40 ساعته کې 100 ټنه وه. اوس دا بالا دې چې 14 کاله د مملکت میلیارډونه ډالر راغله، اوس د دې تولید 50 ټنه دی. که موږ صحیح منیجمنټو اداره درلودلی، د ناصري صاحب د خبرې سره په دې کې نه یم موافقه، که ښه حمایت شوي وای صنایع دغه فابریکې د دې فابریکې د جوړښت موږ باید دغسې اوس تقریبا 10-15 نورې فابریکې د هېواد په ګوټ ګوټ کې درلودی چې ضرورت و. یو شی چې عدم رضایت د صنعتکارانو دی، هغه زیربنایي پروژې چې باید د صنعت پر مخ بوځي، لکه برق چې دی. تر دا اوسه پورې هم پیمان صاحب ته تشریف لري. که چیرې تاسې وګورئ په ځینو ولایاتو کې حتی برق یو فابریکې ته 4 ساعته یا 15 ساعته الا د 6 ساعته پورې برق ورکول کېږي. دا په خنډونو کې دي چې د صنعت یا د صنایعو د پراختیا په وړاندې کوم خنډونه چې شته دي، یو د برق نشتوالی دی. بله یو د برق نشتوال دی. بل مځکه دلته په دغه پروان کې تقریبا موږ چې معلومات لرو د پروان د رئیس اتاق تجارت دلته دغه صنعتي پارک چې دی، دا اوس دغه صنعتي پارک ته خنډ جوړ دی.
صنعتي پارک دلته صنعتي پارک څونه ضرورت دی د حکومت لخوا د حکومت لخوا ته صنعتي پارک ته هغه حمایت چې د خلکو دا پارک قبضه کړی دی پارک نس کولای نه د تجارت وزارت له کولای سي نه بل وزارت له کولای سي دغه پارک ځکه باید دغه په من کې چې خندونه نه دي لري سوي در اوسه پوری په صنایعو کې په خپل خصوصي سکتور فعالیت کړی دی فابریکې راوړي دي فابریکې شي سربېره پر هغه چې یو عالم مشکلات د مځکې د توزیع په زمین د مځکې په توزیع کې سته نور فساد اداري سته نور شانسه اوس موږ هم آرزو مو چې شده چې څنګه کولای سو د افغانستان صنایع پر مخ ورسو د حل لارو ته وروسته راشو شما چی فکر میکنین وضعیت صنایع در افغانستان چگونه است یعنی ارزیابی شما از وضع صنایع در کشور چگونه است در میرمن په ورستی کتار کی نیلوفر شریفی هستم از ولایت غور آیا یک سیاست خاصی مدیریت اینمی سرمایه را تحت کنترل داشته که نتونسته اینمی سرمایه در افغانستان جواب بده و یا مدیریت کمبودی اینمی کسایی هستن که در صنایع در افغانستان کار میکنن یعنی اینقدر دلار که در افغانستان آمد اینقدر سرمایه ما هیچ وقت در هیچ کجای تاریخ افغانستان ثروتمند و چاقی دینمی به اندازه‌ای که چند سال گذشته داشتیم نداشتیم اما حالی که دامنه این ثروت ها از افغانستان برچیده میشه آدم متوجه میشه که اصلا هیچ کار اینا نکردن فقط یک مدیریت خیلی خام کمپایه که فقط باعث شده که یک پول مفتی دست مردم بره و یا کسایی که پروژه میگیرن به یک شکل نمایشی که اکثر کسایی که پروژه میگیرن کسایی هستن که به نهادهای اینمی رقم یک آدمایی تعلق میگیرن اونا فقط شما فکر میکنید مدیریت ناقص و ناسالم یکی از موانع در برابر رشد و توسعه سرمایه گذاری در افغانستان بوده یا بل ګډونوال راخلو تاسو بسم الله الرحمن الرحیم جمال ناصر سلطانی هم د خوست ولایت څخه خوشبختانه چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د پام وړ هیواد دی او په بېلابېلو برخو کې ورسره کومکونه او همکارۍ کوي یادونه د بروکسل کانفرانس کوو چې په تیرو کې 15 میلیارډ ډالر مرسته ورسره وکړه خو بیا هم ولې د پانګونې او صنایعو په برخه کې د دولت او سوداګرو لخوا پام ورته نه کیږي مننه کوم آقای پیمان شما موانع عمده که در برابر صنایع در افغانستان وجود داره چطور برمیشمارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم خوشبختانه صنایع افغانستان صنعتکارا امروز بیشتر از 2000 فابریکه در سرتاسر افغانستان فعالیت داره که اینا تانسته بیشتر از 320,000 شغل را در افغانستان ایجاد بکنه و در 19 سکتور تولیدی امروز خوشبختانه افغانستان صنعتکاران ما به حد خودکفایی رسیده اما این بسنده نیست و این کارهایی هم که صورت گرفته با همون همت والای صنعتکارا بوده که همون ریسک را در افغانستان پذیرفتن که اینا تونسته صنایع افغانستان را در این حد برسانه اما سوال اینجا هست که سوال بسیار خوبه و نظر خوبه داشت خواهر ما که میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد اما این پولهای انگفت به شکل کاذب به مصرف رسید هنوز افغانستان بعد از گذشت 15 سال با سرازیر شدن بیشتر از 130 تا 40 میلیارد دلار هنوز هم افغانستان به استقلال اقتصادی و سیاسی نرسیده افغانستان هنوز هم من حیث یک کشور مصرفی هست افغانستان سالانه بیشتر از 15 میلیارد دلار در افغانستان ما واردات داریم در صورتی که در افغانستان ظرفیت‌های خوب کاری علاقمندی سرمایه گذاری و فرصت‌ها و مارکت خوب داریم متاسفانه با حجم پول 50 تا 60 میلیارد دلار پول افغان‌ها که در افغانستان و بیرون از افغانستان اینها سرگردان هست و در ضمن فرصت‌های خوبی که داشتیم نتونسته دولت افغانستان با یک پالیسی اقتصادی بتونه کشور را سوق بده به سمت تولیدی شدن که تا ما با او از اقتصاد مصنوعی گذر بکنیم به یک اقتصاد پایدار ما مشکلات دیگه داریم که اینها در توان دولت افغانستان بوده و متاسفانه در این راستا کوتاهی ها صورت گرفته تشکر از شما تقصیر از دولت است ورزو د خبرونه بل پښتنه ته چې حکیم جان مطرح کوي له پکتیا ولایت افغانستان ته په میلیونونو ډالر مرسته راغله خو صنایع په برخه کې څه کار په مخ نه سي دا ولې په میلیارډونو ډالر په حقیقت کې راغله سلګونه میلیارډ ډالر راغله
فرزام صاحب تاسو څه وایي میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل ځینې ستونزې یادې شولې چې د صنایعو د ودې او پراختیا په وړاندې موجودې دي خو د دومره پیسو له راتګ سره سره هم دې برخې ته دوی وایي چې کمه پاملرنه شوې ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی دوستایی که اینجا تشریف دارن. ما میخوایم در جواب برادر ما یک روی دو موضوع اشاره کنیم. قبل از اون میخوایم با یک مقدمه صحبت‌های خود شروع کنیم. بحث اولی است که رئیس صنایع وزارت تجارت مطرح کردن که بعد از اینکه نظام اقتصادی ما نظام بازار آزاد شد دیگه در واقع دولت حق مداخله در امور اقتصادی رو نداره، فقط دولت نظارت میکنه و دولت پالیسی میسازه. اما ما میخوایم بگوییم که تاریخ انکشاف اقتصادی در تمامی کشورهای جهان، خصوصا اگر شما اروپا و آمریکا رو به عنوان نمونه قرار بدین، رسیدن به انکشاف اقتصادی، رسیدن به توسعه اقتصادی بدون سیاست‌های حمایتی دولت اصلا امکان پذیر نیست. این دیدگاه اشتباهی است که در افغانستان به وجود آمده و خیلی ها تصور میکنند کمکاری خود را در واقع میندازند به گردن نظام بازار آزاد و نظام اقتصادی افغانستان. مثلا در آمریکا پس از 130 سال حمایت دولت، حمایت مستقیم دولت از صنایع و تولیدات و فابریک‌های داخلی، مرزهای خود را بر روی رقابت جهانی باز کردند. بنابراین این تجربه ثابت شده است و در تمامی کشورهایی که امروز در یک سطحی از انکشاف اقتصادی رسیدن، در واقع حمایت‌های دولت و حمایت‌های جدی دولت از صنایع داخلی، از تولیدات داخلی در واقع پیش نیاز رسیدن به انکشاف اقتصادی و به صنعتی شدن یک کشور بودن. نکته دومی که مومن صاحب اشاره کردن، پیش از اینکه برنامه شروع شد ما یک گشت زدیم به فابریکه جبل السراج و ما واقعا احساس میکنم که 40 سال پیش، 60 سال پیش افغانستان به لحاظ صنعتی در یک وضعیت بسیار بهتر قرار داشته. سرمایه گذاری که در این فابریکه صورت گرفته و تکنولوژی که در این فابریکه استفاده شده در واقع بی‌نظیر است و از این جهت اگر شما ببینید افغانستان 60 سال دیگه هم به عقب رفتن متاسفانه. دلایل زیادی وجود داره. بحث اولی است که مشکل در نوع نگاه دولت و در نوع نگاه پالیسی سازان ماست. دولت مردان ما و پالیسی سازان ما معتقد هستند که بازار آزاد به صورت اتومات کار میکنه و دولت نباید مداخله کنه، دولت نباید از تولیدات داخلی حمایت انجام بده، دولت نباید زمینه‌های قانونی، زمینه‌های رشد و توسعه را برای فابریک‌های داخلی ایجاد کنه و این نگاه کاملا اشتباهه متاسفانه. دولت افغانستان مکلف است که از تولیدات داخلی به هر شکل ممکن باید حمایت انجام بدن. حتی اگر بعضی از اصول بازار آزاد هم نقض میشه اشکال نداره. برای ما منفعت ملی ما مهمتر از نوع نظام اقتصادی ماست. برای ما منفعت ملی ما مهمتر از هر مسئله دیگه است. بنابراین ما فکر میکنم که در قدم اول فقدان یک استراتژی بسیار روشن و درازمدت برای انکشاف اقتصادی افغانستان باعث شده که افغانستان پس از 15 سال با جذب میلیاردها دلار در وضعیتی باشه که 70% کل بودجهش از مجاری خارجی میاد. دوم بحثی که وجود داره ای است که ما حداقل هیچ گونه پالیسی و استراتژی را از وزارت تجارت یا دولت افغانستان در عرصه حمایت از صنایع داخلی ندیدم. اگر وجود داره نمیفهمم که ما یا من ندیدم و یا چی است. بنابراین تا زمانی که ما یک نگاه جامع و یک نگاه درازمدت در مورد رشد اقتصادی افغانستان در مجموع و رشد صنایع به صورت خاص نداشته باشیم، ما بعید میدانم که کمک‌هایی که بعداً هم میآیند تا 4 سال آینده بتونه وضعیت افغانستان تغییر بده. تشکر از شما آقای الکوزی. تاسو د لاسي صنایعو د شرکت مسؤلیت پر غاړه لري. تاسو فکر کوئ چې ستاسو د کار په وړاندې ستونزې چې کوم شته دي هغه څه دي یا کوم اسانتیاوې چې تاسو ته برابرې شوي دي څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صنایع دستی افغانستان در بخش زنان به خصوص وقتی که شما میرین در بخش محل فروشات ما رو به سقوط هستیم. یعنی همه تمام شرکت صنایع دستی که خانم‌ها هستن هیچ نمیخواین دوباره کار شروع کنن و همهشون رو به عزیز که همین مصاریف که صورت گرفته برشان پس داده شد و برن پس به خانه‌های خود خانه نشین شوند. ببینید ما در طول 3 سالی که بود من خودم همین شرکت صنایع دستی الکوزی که داریم بعد از این شاید بسته کنیم بر پیشتر از این نریم. چرا؟ در اول شرایطی که بر زنا می باشه او محلی است که ما محدود هستیم. ببینید محل فروشات ما بر یک تجار، برای یک کسی که میخواد چیزی را بفروشه باید روابط مستقیم با مشتری داشته باشه. ما در محل فروشات خود یک چند تا اسکر در سر دروازه زور داریم و پیش از او خانم‌ها از این میترسن که برن از او چیزی بخرن.
ببینین چه قسم فروشات ما بکنیم. در اوج نه فروش است و همچنان اقتصاد کشور رو به سقوط است. هیچ کس نمیخواد چیز صنایع دستی را بخره. ببینیم قیمت صنایع دستی چیزی که ما تولید میکنیم نسبت به چیزایی که چینایی و بعضی مسائل دیگه که در کشور خود ما تولید میشه ارزش از او کمتر است نسبت به صنایع دستی خود ما. یعنی وقتی توان قدرت خرید این چیزایی که ما تولید میکنیم مردم نداره. پس ببینین ما در اینجا ما بر ما نمایشگاه هایی که باید دایر میشد هیچ دایر نمیشه. ما داخلی نداریم مشتری، ما باید با خارج دسترسی پیدا کنیم. تشکر از شما. ناصری صاحب انتقادونه ډیر دولت ته او د دولت تګلارو ته متوجه و. مهرباني وکړئ. جناب سعادت صاحب زه د حکومت په نمایندګي غږیږم. زما هیله دا ده چې لږ وخت راکړئ. اول راځم د پیمان صاحب خبرو ته. د پیمان صاحب خبرو سره زه موافق یم لکه څنګه چې ده وویلې دغه ګړۍ موږ 28 پارکه په ټول افغانستان کې لرو چې 2000 فابریکې فعاله دي. که 40 کاله مخکې موږ وګورو زموږ ملي اقتصاد شاید $1 بلیون واوسي، اما خوشبختانه زموږ ملي اقتصاد اوس $23 بلیون ده. او په دې کې د صنایعو ونډه څومره ده؟ د صنایعو ونډه 25% ده. صنایعو ونډه چې تقریبا په $6 میلیارډ شاوخوا راځي. راځم ځینې د مومند صاحب خبرو ته. دغه پرون تاسې شاهد وئ چې جلال الدین رئیس جمهور د پارک صنعتي د مشخصا د قالین لپاره چې یو مهم قلم د صنایع دستي ده د 3 ولایتو کې چې ننګرهار، کندوز او بلخ کې به دا جوړیږي او چې 4 وزارت خانو خپل منځو کې تفاهم نامه امضا کړله او دا ابتکار به ورکوي سکتور خصوصي ته. او بل تاسې شاهد هستئ چې دا د حکومت پالیسیانې دي چې د څو ورځې مخکې دغه ټول د یو میاشت کې زیات د $1 میلیارډ نه د سکتور خصوصي له خوا سرمایه ګذاري شوله. دا ځمکه چا ورکړله؟ دا زمینه سازي چا وکړه؟ دا یو مدونه پالیسی چې نه وای دا امکان لره. راځم د استاد خبره ته. هدف ما ایست از اقتصاد مارکت ما نگفتیم که دولت هیچ مداخله کردن نمیتونه. دولت ها مکلف هستند تعهد بین المللی که دارن و عضویت سازمان جهانی تجارتی را ما کسب کردیم که به شکل مستقیم مداخله نکنه، ولی به شکل غیر مستقیم ما حمایت هم داشتیم، مداخله هم کردیم. ما چندین مثال برای شما میگم. تمام زیربناهای پارک‌های صنعتی زمینی که برش داده شده حکومت داده، سهولت برقی که برای شما داده حکومت داده و شما میفهمید که ما برق را تولید میکنیم و برق قیمت تمام شد جمعیت افغانی را برای سکتور خصوصی میتیم. ما به عنوان مثال یک مثال دیگه میتونم مثلا در میروزا جلال رئیس جمهور هدایت داد که 15% تا 19% برای تولیدات افغانی اولویت داده میشه. اگر یک جنسی افغانی 100 افغانی باشه و یک جنس خارجی تا 120 باشه اولویت برای جنس داخلی میتن. و همچنان با تعرفه حمایت چطور داده میشه؟ اولویت بر اساس یزی داده میشه با اساس قانون تدارکات ملی افغانستان. اگر دولت بعض چیزایی که قسمی که پیمان صاحب گفت که در 19 سکتور تقریبا ما طرف خودکفایی نزدیک هستیم، جنس برای 15% و چیز امتیاز مثبت تا 19% وقتی که دولت خودش خریداری میکنه اولویت میتونه تولیدات داخلی. دقیقاً. و ما قسمی که استاد گفت ما پالیسی حمایت از صنایع داشتیم. ما چندین مثال برای شما میتونم. فکر کنم که معلومات استاد کم است. ما با تمام ماشینری که سکتور خصوصی بخصوص صنعتکارای ما تولید وارد میکنن تعرفه ما 0 است. با تمام مواد خام تعرفه ما از 8% بر 1% آمد. بر تمام مواد خام که استعمال دوگانه داره تعرفه ما 2.5% است. این خود قدمایی است که به طرف خودکفایی رفتن است و این خود قدمایی است که نمایانگر عزیز که دولت نه تنها قصد را بلکه عملا گام‌های را ورداشته که این نمایانگر عزیز است. و خواهر ما که نیلوفر گفتن ببخشید که ما با نمایندگی حکومت گپ میزنم، کمک‌های گزاف آمد، در این شکی نیست، ولی شما میفهمین که اکثریت کمک‌ها از بودجه ملی افغانستان مصرف نشد که ما هم مجبوریت‌های خود داشتیم. حکومت افغانستان هم می‌خواست که از طریق بودجه ملی مصرف شد ولی متاسفانه نشد. خواهر ما علی کوزی، خواهر ما دمی آخر با شرکت ترکیش ایرلاین قرارداد بستیم که بر تمام کشورهای دنیا شما میتونین که بسیار به شکل آسان جنس خود از طریق تارا انتقال بدین. ما دمی روزا با اشتراک اتاق محترم تجارت صنایع که بخش سکتور محترم پوپل صاحب نمایندگی میکنه از اتاق تجارت، یک استراتژی ملی به خاطر انکشاف صادرات سرش کار میکنیم. این خود قدمای است. مننه کوم. ورسته بیا فرصت د خبرو ډیر ان شاء الله ور بشو ګډونوال د خاغلی په شاکتار کې مهرباني کړئ. حدیث مسئولات پروان، سوال ما متوجه جناب ناصری صاحب میشه
که اونا گفتن که ما پارک‌های صنعتی در هرات، در کابل، در و غیره ولایات جور کردیم. ما سوال ما ای است که در قسمت فابریکای نساجی سابقه افغانستان چی توجهی داشتن و چرا تا حال اینا با همین فابریکا به فعالیت خود دوباره آغاز نکردن؟ درست. تشکر. مننه. یو بل ګډونوال ته ورزو فایز محمد ملا وردګ ولایت څخه د خپل ولایت په نمائندګۍ په وردګ ولایت کې درې فابریکې شتون لري. درې وړه متاسفانه غیر فعاله دي. د ګاچ فابریکه ده چې ترانسپورت طالبان اخلي، دا یو غیر فابریکه ده. مخکې له دې د ورځې 2 ټیلره 3 ټیلره ګاچ تولیدول، اوس په حکم خدای یو ټیلره نه تولیدوي. او راغله د باندې چاک د باند فابریکه ده چې مخکې 3 وړه توربینونه فعاله وو، اوس 3 وړه د کار ودل یو توربین فعال نه لري، ترڅو هغه ولسوالۍ ته هم برق ورکوي، مخکې هم کابل ښار ته برق ورکول. او راغله د سنگ مرمر فابریکه چې د ادارې څخه راوړل کېږي. سنگ مرمر په کلایدار کابل کې 2 فابریکه شتون لري، دا هم متاسفانه غیر فعاله ده. کله دوباره ولس قضاوت ورکوي. مننه کوم. ستاسو له نظره اوس باور شو د خبرونې بل پوښتنې ته. سوال بعدی برنامه را نجیبه مبارز مطرح میکنند که از ولایت بلخ تشریف آوردن. نجیبه مبارز بفرمایید. صنایع داخلی کاملا جای خود به صنایع خارجی خالی ساخته. دلیل از این چی است؟ آیا صنایع داخلی نمیتونه رقابت کنه با صنایع خارجی؟ تشکر. پیمان صاحب مهرباني وکړئ، تاسو کورني تولیدات ولې نشي کولای چې له بهرنیو تولیدات سره رقابت وکړي؟ ما در بعض از سکتورها درست است صنایع افغانستان نوپا هست، ما میپذیریم. همه کارهای در بخش صنایع کشور صورت گرفته. ما در بعض از سکتورها مثلا در سال 1384 به این طرف در بخش نوشابجات غیر الکلی، در بخش پیپ، در بخش سنگ، در بخش اکثر از سکتورها، در بخش مواد ساختمانی، در بخش ذوب‌آهن تانسته صنایع افغانستان در این چند سال سرمایه‌گذاری‌های خوب صورت گرفته. اما این که نمیتونه رقابت کنه، خب کشورهای قدرتمند اقتصادی در منطقه هست که این برمیگرده به خود پالیسی‌های دولت. ما به طور مثال در افغانستان فابریکات پیپ سازی که در حال حاضر به 82 فابریکه رسیده و تقریبا خودکفا از 100% میتونه با کیفیت څنګه در قسمت د کیفیت له اړخه کولای شي چې مثلا بهرنیو تولیدات سره سیالی وکړي. در قسمت کیفیت خوشبختانه فابریکاتی که تأسیس شده اینا بسیار با مظرفیت خوب، با استاندارد، اینا با کیفیت خوب جنس خود عرضه میکنه و میتونه فعلا هم با بعضی از پیپای وارداتی قبلا بسیار بی کیفیت وارد افغانستان میشد رقابت بکنه. کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن اونا به خاطر برند خود، به خاطر هویت ملی، البته فابریکات درست. ما چرا ممکن هست یک سری مشکلاتی هم باشه، ما میپذیرم، همه فابریکاتی هم ما داریم که با استاندارد، با کوالیتی جنس خود تولید میکنه، به خاطر امو برند خود، به خاطر که یک کسی که سرمایه گذاری میکنه او به خاطر 1 سال 2 سال نیست، تجارت موقتی نیست، این پایدار است. اینجا ما آسیب پذیری‌های هست که کشورهای منطقه به اساس دمپینگ‌های کشورهای همسایه متاسفانه همیشه صنایع کشور را اینا متضرر ساخته و نبود. اگر پالیسی هست ممکن است پالیسی ها باشه، اما در تطبیق پالیسی ها ما مشکل داریم. اگر فرضاً در هر فیصله میشه، اگر در شورای عالی اقتصادی فیصله میشه که در قسمت تعرفه های حمایتی برای صنایع کشور باید این حمایت ها صورت بگیره، متاسفانه اینها صرف در صحبت و در شعار و در کاغذ باقی میمونه، اما جنبه عملی نمیگیره. مومن صاحب ولی پیرودونکي مستهلکین د افغانستان په بازارونو کې کورني تولیدات پر ځای بهرنیو تولیداتو ته ډیره مخه کوي؟ مخکې پیمان صاحب په دې کې تشریح ورکړه. یو شی چې ډیر مهم دی، تاسو بلکې زموږ یو همسایه هیواد به تذکر کو، په هغه کې تقریبا 20 کاله کېږي چې یو فابریکه ایجاد شوې ده. هغه ټوله هغه فابریکې ته برق، ګاز، دا په دونه قیمت ورکوي. موږ د برق یو عجب قانون دی، هغه څوک چې برق ته بجیږي چې خوب ورته کوي هغه ته برق ارزانه دی، هغه څوک چې فابریکه چلی او 500 کس ته کار کوي هغه ته برق ګران دی. دلته داسې په دغه مالیاتو کې د فابریکې نه پاتې زموږ برق مو تولیدي یا وارداتي برق دی. زموږ سره باید په برق کې همکاري وشي، دولت باید قرضې ورکړي. تاسو یو سرمایه ګزار راځي په افغانستان کې دونه غټ سرمایه ګزاري 1 3 4 د ګوتو په شمار دي،
لکه مثلا اوس یو نو ورور چې ویل اوس که تاسو ښه تولید نشئ کولی با کیفیته جنس نشئ تولیدولی ولې زه د یو پیرودونکي په توګه ځان دې ته اړ وبولم چې ستا بې کیفیته ګرانبیه جنس واخلم ما دپاره ولې ارزانه جنس سعادت صاحب زه راځم دې خبرې ته سعادت صاحب ښه جنس ګران دی د افغانستان د خلکو ته زه تا ته وایم هغه بوټ چې زه دلته تولیدوم هغه دی تقریبا په 1000 افغانۍ تمامیږي یو بوټ چې د چین څخه راځي هغه په 1500 افغانۍ تمامیږي په چین کې دولت د خلکو ته سبسایډي ورکوي ته چې یو مال صادروي تا ته دولت د میاشتې پر صادراتو باندې پیسې درکوي داسې نه ده لکه د خور ویل چې ته خامک کوې او په خامک کې ټوله خوندې چې دلته ناستې دي هغه کار کوي مګر دولت وایي چې 1 افغانۍ قرضه یې ورکړې ده قرضه خو باید ورکړي دي خلکو ته دغه د بانکي صنعتي باید دلته موجود وي چې خلکو ته قرضه ورکړي بانکي ساختماني باید موجود وي چې خلکو ته مطابق د بانکي زراعتي باید موجود وي خلکو خپل زراعت پر مخ بوځي داسې نه کیږي چې یوازې په دې سره کیږي چې یو دولت ته یو نمبر مځکه ورکړله او بلا ورته ولاړه د اوس ناصري صاحب درته وایي په هرات کې څو فابریکې وړم کال فعاله وې څو فابریکې سږ کال فعاله دي د سره دا دغه سته په کندهار کې څو فابریکې وړم کال فعاله وې څو فابریکې اوس فعاله دي دا خو په دې په خبرو سره خو نه کیږي چې زه اواره نیسم یوازې دا کار په د کابل کې محض کیږي نه چې یوازې موږ کابل څوک چې په کابل کې چاته مځکه ورکړه چاته برق ورسه ولې بامیان د دې ولایت په بامیان کې کچالو تولیدېږي چې وخت فابریکه د حکومت په دې کې حکومت وایي چې یو سوداګریز یو پروپوزل دی لري چې ویل چې راسي په بامیان کې تاسو د کچالو فابریکه جوړ کړئ چې نور موږ یو دانه چپس د خارج سره ونه وړو بیا پښتنه راځي اوس دا بحث نه کوو خپل پنګوال ولې نه زی دا کار پنګوال یو خبره ته وکم دی ماته برق را جوړ کی یو خبره ته ماته دی په بامیان کې برق را جوړ کی ماته دی په بامیان کې برق را جوړ کی زمينه جره سمدای کې زبدا سبا ولاړ سم مننه ورزو ګډونوال ته دا مېرمن په شادري کې ده خو مېرمنۍ وکي بسم الله الرحمن الرحیم بیبینید هستم از ولایت بغلان سوال من متوجه آقای ناصری میشه آیا دولت مردان توانایی توانمندی از این ندارن که شرکت های خصوصی را تمام شرکت ها را بین شرکت های خصوصی فابریکا را واگذار میکنن آیا توانمندی از این ندارن توانمندی از این دارن که 40 نفر بادیگارد از پشت خود بگردانه و در موتورهای لنگ کروزر بگرده و هیچ خدمتی به مردم نمیکنن تشکر از شما بحث پر دی اوس د کورنیو تولیداتو پر ځای ولې بهرنیو تولیداتو ته خلک ډیره مخه کوي تاسو خپل مثلا په روزمره ژوند کې کله چې ګورئ چې یو شی په هیواد دننه جوړ شوی دی او واخوته څنګ ته یو بل جنس له ګاونډیو هیوادو یا له چین یا بل ځای راغلی دی کوم یو غوره بولئ کوم یو واخلئ مهرباني وکړئ تاسو که د ریاست د وزارت صنایع و تجارت په دې هکله نظر ولري هغه مواد چې په افغانستان کې تولیدېږي او هغه ته پاملرنه وکړي هغه شی چې د باندې د هغه په مقابل د رقابت که دوی له موضوع نه لرې کړي او افغانستان ته یې وارد نه کړي آیا دا په خپله دغه صنایع د افغانستان وړاندې نه ځي نو ته څه غواړې چې له بهره د ارزانه توکي نه راځي ټول هم د ګرانبیه شیان د دلته په بازار کې اوسي موږ دا خبره په ځان باندې منو دا قیمت اخلو چې زموږ خپل صنایع رشد وکړي او که هغه ارزانه راځي خو طبعا په مملکت کې خو نه کار شته نه روزګار شته نه بل شی شته هغه په کمو پیسو باندې موږ اخلو که وزارت صنایع و تجارت په دې هکله کې توجه وکړي دا خارجي مال چې په مملکت کې دغه په هغه باندې تولیدېږي باید دغه پیسه کې توجه وکړي چې په خپله دغه ارزش او مقام د دغه صنایع د افغانستان وړاندې پورته لاړ شي ارزش پیدا کړي مننه کوم له تاسو نه خانم الکوزی سوال دایی بود که محصولات داخلی را تولیدات داخلی را چرا مردم نسبت به محصولات خارجی کمتر به اصطلاح خوش دارن؟ درست است. جای گرفتن خود محصولات خارجی به جای محصولات افغانی به این بود که ما مصارف ما زیادتر است و این باعث میشه که کوالیتی بالا، مصارف بالا، قیمت بالا میشه. اما یک مال چینایی میتونه با مصارف کمتر و با قیمت کمتر داخل بازار بیاید و یک مشتری ترجیح میده یک مالی که کمتر قیمت داشته باشه او را بخره. ببینید با تئوری اقتصادی نباید ضربه بزنیم. یک تئوری اقتصادیش شما وقتی شما برین فروشاتتون بالا بره، مصارفتون کمتر میشه و
قیمت کمتری به وجود میاد. اگر شما این پالیسی را پیش نبرین، این تیوری را پیش نبرین، پس فروشات نداشته باشین، بدون دلیل شما قیمتتان به همون قیمت سابق میمانه و مالای خارجی میتونه جایتان بگیره. و ما باعث شده خودم شرکت که داشتیم 10 کارمندی که داشتیم 10 کارمند رخصت کردیم، به موقتی واره میخوایم تا وقتی که بر من نمایشگاه جور نشه ما واره میخوایم و بعدا که خلاص میشه به 6 ماه بیکار هستن. بفهمین که ما تا وقتی که فروشات خود علاقمندی خود مردم خود پیش نبریم نمیشه. دیگه ما چی ضرورت داریم از یک شرکت بسیار بزرگ صنعتی کار داریم که فابریکای خرد صنعتی ما را جمع کنن. ما نمیتونیم، چرا توانایی نداریم تا یک شرکت بزرگ و این شرکت های خرد ریزه را جمع نکنه، چون که یا منابع عایداتی قریجات ما را میسازه. وقتی که اینمی جمع نشه زیر یک شرکت صنعتی بزرگ کار نشه و برشان طرح داده نشه، شما بیشتر انتقادشان در دیزاین بود که یک دیزاین خوب نداشته باشه کی او را میخره. ببینید تا یک شرکت صنعتی بزرگ پیشان نباشه، تا طرح برشان داده نشه، علاقمندی مردم به کدام دیزاین است، به کدام استایل است برشان گفته نشه، و نمیتونه براتون تولید کنه. تشکر میکنیم از شما. جرگه آزاد ادامه دارد. دا آزاد جرگه د بی بی سی او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون ګډه خبرونه چې پر تلویزیون، رادیو او آنلاین خبریږي. این بار در فابریکه سمنت جبل سراج روی نقش فعالیت‌های صنعتی در توسعه اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم. که تاسو هم غواړئ چې په آزاد جرګه کې ګډون وکړئ 0 شپېته شمیرې ته زنګ وهئ. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر و اینستاگرام هم ما را با آدرس اوپن جرګه یافته میتوانید. د آزاد جرګې پاڼې در سره خوښې کړئ او له دې لارې هم زموږ همکارانو سره تماس نیولی شئ. د خپرونې بلې پوښتنې ته ورځو چې علام محمد مطرح کوي له لوګر ولایته. علام محمد له لوګر ولایت. مهرباني محمد ما د لوګر ولایت څخه د مېلمنو د ما دا پوښتنه د بعض صنعتي شیان لکه قالین چې په افغانستان کې تولیدېږي بیا په پاکستاني په نامه باندې صادریږي، ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟ مننه کوم له تاسو نه ښاغلی ناصري. تر اوسه پورې هم غالۍ د پاکستان په نوم صادرېدلې په مختلفو هیوادو ته. کله چې موږ د نړیوال تجارتي سازمان سره الحاق سولو، د هغه عضویت هم واخیسته. دا ضمانت موږ ته راکوي چې نړیوال ضمانت چې اوس هیڅ نه و مشکل، که احیانا غړي هیوادونه مشکل موږ ته جوړولی سي، یو نړیوال WTO ته موږ مراجعه کولی شو، دا مشکل حل کوي. او په عین حال کې حکومت پالیسي دا ده دغه تېره ورځ هم چې د پارک صنعتي د قالینو لپاره جوړ سو، د دې هدف دا ده چې من بعد تولید هم دلته اوسي، د افغاني نوم نه، د افغاني کمپنۍ، د افغاني برند نه دا مختلف هیوادونو ته صادر شي. او که هره ستونزه په مثلا په ګمرکاتو کې هغه پخوا چې کوم مشکلات و هغه اوس نشته، هغه پخوا چې کومې اخاذې وي هغه اوس نشته. د وزارت تجارت په مجموع کې د حکومت دروازه خلاصه ده، که کوم ځای کې مشکل وي دوی د مراجعه وکړي، موږ ورته یعنې تاسو وایئ چې تر اوسه څه کېدل خو له دې وروسته به افغاني محصولات د بهرنیو هیوادو په نوم نه صادرېږي. دقیقا پخوا داسې و چې د مهاجرت په وخت کې هغه یو عمومي مجبوریت و چې هغوی د دې په خاطر چې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي همالته یې فعالیت درلوده. مګر اوس افغانستان حکومت پالیسي ده چې هغوی ته غېږه خلاصه نیولې ده چې راسي داخل د هیواد کې موږ ورته ځمکه ورکړې، برق هم چې موږ ته په کم قیمت تمامیږي په همغه قیمت یا جمعیه افغاني دوی ته ورکوو. آقای فرزام، یک بخش اعظم قالین هایی که در افغانستان تولید میشه، قالین های افغانی، به نام پاکستان به مارکت های بین‌المللی میره. سنگ مرمری که از افغانستان مثلا تولید میشه به شکل خامش میره پاکستان، دوباره پروسس میشه و قیمت چند برابر دوباره میاد مارکت افغانستان و فروش میرسه و قیمت چند برابر بالاتر. میوه‌جات افغانستان میره هندوستان و پاکستان، بعد در هندوستان و پاکستان پروسس میشه به نام ایندیا و پاکستان در مارکت های بین‌المللی صادر میشه و متاسفانه زمینه نیست. شما بسیار مثلا یک مثال عینی رو در نظر بگیرین، سیبی که در میدان وردک تولید میشه و شما بعد از ظهر بریم کتی سنگی ببینین که یک سر سیب مثلا به 20 افغانی 30 افغانی قیمت برسه. چرا؟ به خاطر که امکانات برای سردخانه وجود نداره که داخل ما تولید کنه، سیب خود در سردخانه نگاه کنه، بعد زمستان وارد مارکت کنن. متاسفانه تا هنوز دولت افغانستان 4 تا سردخانه فکر میکنم ساخته که سردخانه ها به دلیل نبود برق غیر فعال است. این موارد بسیار زیاد است و در اینکه کارهایی هم صورت گرفته از طرف دولت جای شک و تردید نیست. یعنی کارهایی که دولت انجام داده درست است، ولی متاسفانه این کارها ناکافی است. یعنی توقع مردم، توقع جامعه افغانستان، توقع مردم افغانستان چیزی بیشتر از این بود از دولت مردان افغانستان و از مسئولین ما. تا زمانی که تولیدات تکنولوژیک‌تر و پیچیده‌تر در داخل افغانستان تقویت نشود که مسئولیت مستقیم دولت است، ما نمیتونیم در عرصه صادرات، نمیتونیم در عرصه تاثیرگذاری در مارکت‌های منطقه و بین‌المللی نقش جدی‌تر داشته باشیم. تشکر. ورزو ګډونوالو ته دا ښاغلی
دویم کتار که عبدالهادی ظریفی هستم. جناب رئیس انجمن صنایع دستی، آیا شما کدام انجمن‌های مشخص در هر گوشه ولایت برگزار کردین صنایع دستی افغانستان برای مردم به شیوه درست معرفی کردین، شناساندین؟ نه خیر، فقط یک سلسله انجمن صنایع افغانستان، انجمن صنایع افغانستان یک سلسله انجمن‌های دایر کردین، او هم در نقاط محدود از کشور که هر کس نمیتونه اونجا دسترسی پیدا کنه و از صنایع دستی افغانستان شناسایی معرفت حاصل کنه. به همین نسبت من به این باور هستم که فقط از نشناختن مردم از صنایع دستی افغانستان که صنایع دیگه کشورها تونسته جایگزین از شود. تشکر. تاسو مهرباني وکړئ دا لومړی کتار کچین. مهرباني. عزیز الله د پکتیا ولایت څخه هغه تولیدات چې زمونږ دلته لرو لکه سبزیجاتو یا میوه‌جاتو کې رزم چې هغه د دې ځای نه ځي پاکستان ته زمونږ لخوا صادریږي او دلته مونږ ولې سړې خونې ونه لرو چې بیرته په مقابل کې همغه اجناس پاکستان په مونږ باندې بیرته خرڅوي، زمونږ خپل تولیدات بیرته راوړي. او دویم دا چې هغه صنایع ډبرې چې د افغانستان څخه غیر قانوني یا قاچاقي ځي نور هیوادونو ته، ولې دولت د دې مخنیوی نه کوي او ولې په دې باندې کار نه کوي چې تر څو د هیواد خلکو ته د کار زمینه مساعد شي؟ مننه. ښاغلی مومند، مخکې استاد فرزام ویلي چې افغانستان څه نه لري چې بهر ته صادر کړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره یو ځای کېدل هم دومره ورته ګټور نه دي، ځکه دومره په اصطلاح محصولات، تولیدي محصولات نشته دي چې د دې هیواد لپاره ګټه ورسوي. او بله خبره دا وه چې خپله سوداګر ولې دا هڅه نه کوي چې په هیواد کې دننه مثلا د خامو موادو د پروسس او د هغو د پخولو دپاره هڅې وکړي؟ یقینا دا چې دا خبره چې سوداګر څه نه لري، یقینا هغه څه چې په افغانستان صادرات دي، د افغانستان صادرات څو شانې تشکیلوي. د افغانستان وچه میوه، لنده میوه، طبي شان سنگ مرمر یا خام توکي دا ځي خارج ته. زه د سره د پرزام صاحب د یوې خبرې سره موافق یم. موږ د یو همسایه هیواد سره تقریبا د کاله د 1.3 میلیونه واردات لرو، 200 میلیونه زموږ صادرات دي، چې دا یقینا د دې د بلانس د پر کولو دپاره د افغانستان د صنایعو تقویه کول او موږ هغه شی چې موږ واردات لرو او په افغانستان کې باید موږ زمینه ورته برابره کړو، چې کم شی چې موږ واردات لرو د هغو دپاره که چیرې زمینه برابره کړو په څو کلو کې شاید موږ وتوانېږو چې لږ د خپل د وارداتو بلانس پورته بوځو. تقریبا تاسې د یوې میاشتې په جریان کې تاسې ولیدل چې سوداګرو تقریبا د $1 میلیارډ په ارزښت د سرمایه ګذارۍ هوکړه وکړه، د مستقل قراردادونه امضا سوله. کوشش په دې کې روان دی چې موږ څنګه کولی شو چې هغه سرمایه ګذاري موږ ته زمینه مساعده سي، زمینه پر برابرېدو ده، او موږ کوشش کوو چې په هغه شانو کې چې د افغانستان مثلا په مزار کې د غاز د برق امضا وسوله، د غزنفر ګروپ ته خوا څخه، الکوزي شرکت ته خوا څخه په کابل کې د برق د بند امضا سو، چې دا په خپله زیربنا ده. یعنی کولی شي چې صنایعو ته هغه شان چې ضرورت دی، موږ ډېر واردات لرو د هغو دپاره رشد برابر کړي، یعنی کولی شو چې د زمینه برابره کړي. یو شی چې دوستانو وویله چې زموږ په صادراتو کې لکه دغه ورځ چې رښتیا مشکلات شته. مثلا زه به درته یو د جنغوزي د پروسس کال راهیسې موږ په اختیو کې څنګه ورسولی شو چین ته. جنغوزي د پاکستان د لارې ډېر اسان تللی شي چین ته. څه وخت چې موږ د افغانستان په نامه وړي دي په میدان کې مشکل پیدا سو، په ایرپورټ کې چې مشکل پیدا سو، موږ دا موضوع د افغانستان د حکومت سره هغوی یو سرټیفیکټ چې د آیسو سرټیفیکټ په نامه دی، دا سرټیفیکټ زموږ غوښتي. ته باور وکړه نه میاشتې یا یو کال کېږي په دې سرټیفیکټ اخته یو چې سرټیفیکټ د وزارت او صنایع د کرنټین سرټیفیکټ دی چې دغه موږ دې ته هغه سند برابر کړي چې څه وخت چې زموږ صادرات ورسیږي د چین هیواد ته څنګه وکولی شو موږ هغه مشکل حل کو. درست. پیمان صاحب، سوالی بود که چرا محصولات داخلی افغانستان، صنایع دستی مثل قالین یا محصولات زراعتی مثل میوه‌جات یا به نام کشورهای دیگه صادر میشه به مارکت‌های بین‌المللی؟ متاسفانه که قالین ما یک صنایع ملی کشور هست، هویت ملی افغانستان را به دنیا نشان میده و در چندین نمایشگاه خوشبختانه قالین افغانستان در دنیا جایگاه نخست را داشته. متاسفانه امروز قالین افغانستان به نام پاکستان از پاکستان صادر میشه. ما دیروز در ارک به خاطر شرک صنعتی به خاطر تولید قالین ایجاد شد. این کار باید در 10 سال قبل میشد.
این باید در 5 سال قبل میشد. ما متاسفانه کارهایی که باید از طرف دولت صورت بگیره، بسترسازی مناسب را ایجاد بکنه، ما ظرفیت داریم. در قسمت قالین امروز در افغانستان 1,200,000 نفر در افغانستان زن و مرد مصروف است. ما چرا این سکتور ملی افغانستان را نادیده میگیریم؟ این است که دیروز چرا نادیده میگیریم؟ خب این سوال را باید از دولت شود که چرا کارهایی که در توان دولت هست 7 سال شده که اتحادیه قالین افغانستان بار اینا تقاضا داشته که باید یک شرکت به خاطر سکتور قالین ایجاد شود. متاسفانه همیشه پاسخ مثبت بوده و در عمل چیزی نبوده. که یعنی بدون ایجاد شرک نمیشه که قالین افغانستان به نام افغانستان صادر شود بیرون؟ اگر شرک شود این کار معیاری خواهد شد. ما شرکت های را داریم که اینا میخواهد در قسمت قالین که اینا مارکت های بین المللی را اینا ارزیابی کنه، شناسایی کنه که سلیقه ها در او کشورها چی هست. اینا در قسمت یک ته، در قسمت یک به شکل صنعتی اینا را افراد را جذب کنه، مواد زیر آماده بکنه به شکل گسترده. ما میتونیم که از افغانستان صادر هم بکنیم به مارک افغانستان و میدین افغانستان و این را متاسفانه دولت نتونسته که در این 14 سال ما در قسمت قالین افغانستان شرکای صنعتی را ایجاد بکنم. تشکر میکنم از شما. به سوال بعدی برنامه میریم. بیبی درانی هاشمی از ولایت غزنی سوال مطرح میکنن. در 2 دهه گذشته به صنایع دستی خواهران عزیز ما توجه زیاد میشد و اما استفاده زیاد هم میشد، اما الان توجه کم شده و استفاده کمتر صورت میگیرد. چرا؟ تشکر. مرمن الکوزی مهربانی وکړئ ولې وایي لاسي صنایعو ته پاملرنه کمه شوې ده؟ ببینین بی‌توجهی دولت خودش یک بحث زی بود. پروژه پرمود بر ما آمد. ببینین شرایط بسیار سختی را بر ما اوجا مانده در پروژه پرمود. میگه تو 60 الی 50% باید عاید داشته باشی، فایده باشه که بیای و 3 سال تجربه باشه بیای توی پروژه را بگیری. اگر من 60 الی 50% فایده از تجارت خود کرده باشم، چی نیاز دارم که بیایم پروژه پرمود تو را بگیرم؟ این خب پروژه خلاقیت نشد. یعنی تو پیش ازی تو خود رسیده هستی، بیا رسیدگی که رسیده هستی بیایی را بگی. خب پروژه خلاقیت نشد. به یک معنا دیگه محدود شدن جاهای ما این بسیار چیزی بود که ما نتونستیم صنایع دستی خود را پیش ببریم. اصلا اهمیت داده نمیشه به صنایع دستی خانما. مسئله دیگه که برای ما وعده های دروغی نکنین. ما اعتبار به شما دولت نمی کنیم. این پارک صنعتی هم که جور شده خدا بعد از این جبل سراج که 30 سال بعد پس فعالیت کرد، یا بخیر 30 سال بعد جور میشه. بر ما فعالیت میکنه. ما اعتبار سر شما کرده نمیتونیم. چی کاری را انجام دادین؟ نتیجهش چی بوده؟ او را بر ما بگین. کاری که شما خودتان انجام داده میتونین من حیث کاری که خود ما کردیم چی است؟ خود ما کردیم. آفرین به او زنایی که در 3 سال اخیر که اصلا آمدن در مو جای فروشای خود شیشتر و با نقص پیش میرن. آفرین به مو زنا. مسئله ای که ما کاری که خود ما کرده میتونیم، ما خلاقیت های خود را بالا برده میتونیم تا وقتی که مثلا بر ما محیط مساعد نشه، تا وقتی مارکت های بین المللی بر ما پیدا نشه. ببینید اگر ما بریم به اینترنشنال مارکت ها میتونیم بر خود بسیار بازار خوبی را پیدا کنیم و اوجا ببینید ما وقتی 50 جوره را میبریم در اوجا فقط در 2 روز خلاص میشه. فقط در 2 روز. ما در پراگتی میدان هند یک نمایشگاه داشتیم، در اوجا 50 جوره را بردیم، فقط در 2 روز خلاص شد. چقدر تقاضا در اوجا وجود داره، اما اینجا وجود نداره. چرا اینجا علاقمندی وجود نداره؟ خود شما اینجا تولید میکنین میبرین در هند بازار داره، این کارش رو نمیکنین؟ چرا ادامه نمیدین؟ به خاطر که ما نمیتونیم، توانایی نداریم. ما بسیار شرکت های خرد و ریز هستیم که توانایی نداریم و امون نمایشگاه هم که برده بودیم او را به کمک UN که $4000 خودشون غرفه را گرفتن. ما توانایی $4000 یک غرفه گرفتن در نمایشگاه را نداریم. پس برای ما اینمی محیط مساعد کنه. تجارتی که کردن مفاد نکردین؟ مفاد کردیم، آوردیم پس اینجا مصرف کردیم، هیچ فایده نکردیم. ببینین من از اونجا فایده میکنم، پس اینجا میارم، پس تولیدش کردم، پس هیچ چیز به دست نآوردیم. درست. ناصر صاحب مخکې تاسو د صنایعو د وده لپاره د دولت او د حکومت د تګلارو په اړه خبرې وکړلې. پوښتنه دا وه چې د ښځو دپاره چې دوی د لاسي صنایعو په تولید کې ونډه پراخه شي وایي کار نه دی شوی. خواهر با خودش سوال میکنه، خودش هم جواب میده. یا گفتن در ثباتای خود اگر ما در هندوستان برسانیم اموال خود اوج برش بازار است، پس شما برسانین. دولت برای شما تسهیلات فراهم میکنن و این وظیفه شماست. ما تسهیلی که فراهم کردیم با تمام با شرکت های هوایی قرارداد بستیم که شما بسیار با آسانی بترین با
با مارکت‌های منطقه و بین‌المللی برسانید. این بازم برمیگرده با سکتور خصوصی، خصوصا برای صنایع دستی که این چیزا رو در نظر بگیرن. کم کارونه چې د صنایع په باره کې سوي دغه بیا هم تکرار نه وایم چې تکرار حسن شي، دغه پارک صنعتي مختص د صنایع دستي لپاره ده. قالینه د یو مهم قلم د صنایع دستي ده د دې لپاره جوړ شوی. او د ښځو ونډه څنګه پکې پراخېدلی شي؟ د ښځو لپاره مثلا د کار لازم شرایط چې دوی وشي کولی خصوصا د لاسي صنایعو په برخه کې. په دې باره کې موږ د ډونرانو سره په همغږۍ پروموټ چې دوی یو نوم یې واخیسته، دا پروژه کار کوي، $300 میلیون ارزښت لري. دغه پروژه څه کوي؟ دغه پروژه دغه هغه صنایع دستي، هغه واړه تشبثونه حمایه کوي ښځې چې دوی ته لاس ورکړي، دوی په پښو ودروي. چې د دې لیډ خوشبختانه د هېواد لومړۍ مېرمنه هم د دوی سره مستقیما ولاړه ده، حمایه کوي. څنګه حمایه کوي؟ څه کوي؟ د دوی غوښتنې د حکومتي چارواکو ته رسوي، د دوی غوښتنې ډونرانو سره هماهنګ کوي. دغه $300 میلیون چې دوی وویلې، مګم دوی هم باید مکلف دي چې خپل پروپوزل، خپل هغه بزنس پلان ولري له ځان سره. داسې خو نشي کولی لکه تیرو تجربو چې وښودله چې ډونران هم پیسې باد ویسي. باید دوی خپل پروپوزل ورکړي چې د هغه مطابق هغوی حمایه کړي. وزارت تجارت مصمم ده د جلال آباد رئیس جمهور د هدایت په اساس چې یو ریاست د ښځو متشبث لپاره ولري، چې مشخصا چې دوی هر مشکل لري دې په خاطر باندې چې د افغانستان هغه عنعنات او فرهنګ په نظر کې ونیسي، چې ښځې په ښځو ته خپل هغه مشکلات په اسانۍ سره ویلی سي. یو ریاست ورته په نظر کې لري چې د شپږ نویم کال کې دا وعده ورته موږ ورکوو چې هغه به انشاءالله جوړیږي چې د دوی مشکل حل شي. مننه کوم. له تاسو نه ورځو د خپرونې بلې پوښتنې ته چې لیلا له ننګرهاره دا پوښتنه مطرح کوي. خبرې ډېره شله، اوس د هر لاره څه ده چې دا زموږ ځوانان په کار کې پاتې شي. مننه کوم. له تاسو نه مېرمن الکوزۍ وایي خبرې ډېرې وشولې، یو بل باندې مو ملامتي ډېره واچوله، د حل لاره څه ده ستاسو په نظر؟ به فکر من ملامتی را آقای ناصری سرما انداختن که شما جواب خودتان دادین، اما من برتان میگم شما جواب مرا دادین در بین گپایتان، گفتین دونر. ما هیچ دونری را برای خانم ما نداریم. چرا بر ما دونر نمیکنن؟ آقایی که از پیش ما انتقاد کردن که خودتان کار نمیکنین، آیا دونر پیدا کردن کار ماست یا کار دولت؟ آیا قرضهای تجارتی که بر بخش صنعت داده میشه او کار ماست یا کار دولت؟ کاری است که برای ما کاری ببینین، بر ما میگن شما هیچ کاری نکردین. ما پیش رولاغنی رفتیم، رولاغنی را ما 5 دفعه دیدیم، اما هیچ شکایت های ما را هیچ در نظر نگرفت. امنیت بانه کرده و رفتن و بس دیگه و شرایطی راههای پیشنهادی برای بیرون رفت از این وضعیت که مثلا صنایع در افغانستان با او روبرو است چی است؟ ببینین صنایع مثلا ما بعد در جمعه یکی که دونر بر ما پیدا کنن، بر ما نمایشگاه خارجی یا بین المللی جور کنن، ما هیچ نمیتونیم فروش کنیم. یک خانم در سر اقتصاد نمیتونه. وقتی دونر رو براتون فراهم کنه، نمایشگاه براتون دولت ایجاد کنه، شما من حیث تجار، من حیث کسی که فایده را خودتون میگیرین، شما باید چی کنین؟ ببینید این قدم های مقدماتی بر خانماست که پیشرفت کنن. خب ما نمیگیم که بر همیش بر یا ما را حمایت کنن، بر همیش یا بر ما نمایشگاه بدن، بر همیش یا ما را پیسه بدن و ما مفتخره باشیم. ما این قسم نمیگیم. ما میگیم بیایم کار کرد، ما شروع کنین که ما خود ما سر پاشیم و بعد از این پیش بریم و بر مردم خود عاید جور کنیم. یک مادر که فقیر باشه، اولادش فقیر میشه و یک بچه طالب براتون درست میکنه. اگر یک خانم حتما حمایت و پیش بره. شما نمیتونید صنایع دستی را عادی بگیرین در اینجا و یگانه کاری که بر ما انجام بدن دونر هاست، نمایشگاه خارجی است. وزارت زنان هیچ کاری را بر ما انجام نمیده، هیچ کاری را. یکی از نمایشگاه ما شاهدش نیستیم که وزارت زنان برای صنایع دستی زنان بیا یک دانه نمایشگاه جور کنند در بین المللی که ما اونجا بریم کار کنیم. من نکوم مومن صاحب تاسو فکر کوئ چې د وتو لاره څه ده؟ زه خو یو څه داسته د خبر چې تا د مخ ویله یو څه داسې دی چې ټوله هغه بار موږ باید پر حکومت یو څه موږ ته هم یو څه لازمه ده که ګټه کوو نو یو څه رزق هم باید قبول کړو، یو څه باید کار ته هم دغه ورکړو. لکه تاسې د مخ زه وایم چې حکومت د کوچنیو تجارانو هغه صنعتکاران ښځې چې هغه په کوچني تجارت اخته دي د هغو دپاره یو څه د قرضې زمینه باید مساعده کړي او قرضه هم دوی ته باید په یو داسې شرط ورکول شي که چیرې یو کال ته ستا بزنس پلان څونه کار دې وکړي، څونه شی دې وکړي چې دا تقریبا یو څه ستا، خو موږ غواړو چې په ډېره اندازه سره وسي او باید مفاد لږ ځینې واخلي. دوی ته د کار زمینه د بازاریابي زمانه ګوري زموږ تقریبا په ډېرو مملکتو کې موږ تجارتیات تشکیل لرو. دا تجارتیات چې زموږ ټوله لاسته راځنه بېکاره ناستې وروره، یا ټوله په واسطه مقرر شوي دي
یا د یو چا سره ارتباط لري مقرر شوي دي. ته باور وکړه داسې هر شی تجارتي شته چې موږ یو مملکت ته تللي وو چې هغه خبر نه و چې دا د افغانستان تجارت بلانس څنګه دی، څنګه کېږي څنګه نه کېږي په واسطه وکړ. دغه شان ډېر مهم رول لري. هغه کولی شي چې په هغه مملکتو کې د دغسې زموږ د دغو خلکو زمینه برابره کړي، هلته ډونران ورته پیدا کېږي چې دوی واخلي کمپنیانې دوی سپانسروي. د افغانستان لباس، د افغانستان دغه لاسي صنایع هلته ډېر مهم ارزښت لري هغو خلکو ته. زموږ دغه یو څه باید د زموږ خصوصي بانکونه هم دې ته توجه وکړي چې دغسې ښځو ته چې هغه کار کوي خپل پروپوزل ورکړي. انشاءالله زموږ خصوصي بانکونه هم حاضر دي چې هغه د افغانستان سوداګرۍ سره لینک دي او د افغانستان سوداګرۍ په چوکاټ کې زموږ د هیئت مدیرې غړي دي. هغه بانکونه هم حاضر دي چې دغسې کوچنۍ قرضې او ټولو هغه څوک چې حاضر موږ به انشاءالله د افغانستان سوداګرۍ خونه به موږ همکاري ورسره وکړو چې څنګه موږ کولی شو دوی ته قرضه برابره کړو. دا تقریبا موږ په هره نمایشګاه کې چې وایو دا یو دغه فرهنګي ستونزې هم دلته شته. مثلا یو ښځه چې تجارت کوي دا اجازه نه لري چې خارج ته ډېره ولاړه شي. په اوس یو لږ سره کمې شوي دي. دا شته چې دا خپله نمایشګاه وکړي، څنګه دوکانداري کولی شي، څنګه شی ورکړي. دغه ستونزې شته. زه وایم چې دا فرهنګي ستونزې هم د اوږدمهاله قرضو ته باید دوی لاسرسی وکړي. تاسې ګورئ ساده محترم، تاسې موږ تاسې ټوله د اطراف خلک یو. پخوا زموږ داسې په د اطرافو کې په هر کور کې یو ښځه تجاره موجوده وه. په دې خاطر موجود چې هغه یو چرګه درلودل، د هګۍ وې، دا ټول خرڅول یې بیا یې راوړل. ګوره دا او بل د ښځې مقام ته موږ بیخي چون د په اسلام کې اوله ښځه چې وه هغه بیبي خدیجة کبرا رضی الله عنها وه چې هغه د اسلام لومړۍ تاجره وه او موږ په هغه سترګو ورته ګورو. تاسې باید هغې ته وګورئ او هغه الګو وګرځوئ، خپل ځان ته خپل په تجارت کې په خپله پیشرفت وکړئ د اسلام سم د اساسات پر بنا باندې. تشکر. ممنون کوم آقای فرزام، به نظر شما چی باید شود که صنایع در افغانستان رشد کنه از این وضعیت فعلی برای؟ در جریان ماه‌های اخیر حکومت وحدت ملی پروگرام‌های بسیار خوب روی دست داره و من مطمئن هستم که اگر این برنامه‌ها مرقمی که دولت می‌خواهد تطبیق شود، یک تعداد زیاد از مشکلاتی که تجار ما داره، یک تعداد از مشکلاتی که صنعتکاران ما داره ممکنه حل شود. ولی به صورت مشخص چند موضوع به نظر ما مهم است. اول صنایع ما، اکثریت صنایع ما صنایع نوپا هست، صنایع نیست که توانایی رقابت با تولیدات بیرونی رو داشته باشه. باید از صنایع نوپا حمایت شود به هر نحوی ممکن، مثلا فراهم کردن امکانات قرضه برای صنعتکاران ما، مثلا مارکتینگ، ایجاد یک سیستم مارکتینگ بین المللی و منطقه‌ای و حتی داخلی برای تولیدات ما. و مهمتر از همه جلوگیری از تجارت غیر قانونی یا غیر رسمی است که بر اساس احصایه‌های موجود 20% از تجارت افغانستان به صورت غیر قانونی صورت میگیره، به شکل قاچاق صورت میگیره و این تولید کنندگان ما را در داخل آسیب پذیر میسازه به دلیل اینکه اینا مالیات پرداخت نمیکنن، تعرفه‌های گمرکی پرداخت نمیکنن، بعد اینا میتونن با قیمت‌های پایین‌تر از تولید کنندگان داخل ما بفروشن. بعد نکته دیگه‌ای که مهم است، دولت باید در عرصه معرفی تعرفه‌های گمرکی بالای تولیدات خارجی که وارد افغانستان میشه و این تولیدات عملا در داخل افغانستان وجود داره اقدام کنن، تعرفه‌های گمرکی رو بالا ببرن و از تولیدات داخلی خود حمایت انجام بدن. و نکته اخیری که من میخوایم اشاره کنم است که دولت یک شرایط به اصطلاح سالم اداری را برای تجار و صنعتکاران ما ایجاد کنن، از بوروکراسی و کاغذ پرانی را کم بسازن، شفافیت ایجاد کنن و از فساد بسیار گسترده اداری که در عرصه توزیع زمین، در عرصه توزیع برق و امکانات وجود داره جلوگیری کنن. اگر این کارها صورت بگیره انشالله امیدواری زیاد است که افغانستان تا حدی میتونه سر پای خود استاد شود. تشکر. آقای پیمان، صنعتکاران افغانستان چی میگن که چی باید شود که صنایع در کشور رشد کنه؟ ما خود در 14 سال طرح‌های خود گفتیم، پیشنهادات خود گفتیم. متاسفانه او چیزایی که به خیر افغانستان بود، به خیر اقتصاد ملی ما بود، اونا نادیده گرفته شد. و اگر مسئولیت پذیری باشه که آنچه مسئولیت دولت است و آنچه مسئولیت سکتور خصوصی است و آنچه مسئولیت هر فرد افغان است، اگر ما واقعا مسئولیت‌های خود بپذیریم، به اساس مسئولیت‌ها حرکت بکنیم، ما به اطمینان میگم که افغانستان بسیار با آسانی در 5 سال آینده با برنامه‌ریزی، با طرح‌ها و پالیسی‌های اقتصادی افغانستان به رشد اقتصادی خواهد رسید و ما به یک استقلال نسبی اقتصادی میرسیم. اما همیشه انتظار صنایع کشور، صنعتکارا بیشتر از توانایی دولت نبوده. ما آنچه انتظار داریم که در توان دولت هست و آنچه که دولت در توان دولت هست، متاسفانه در اینجا آنچه کار خانگیشان بوده اینجا کوتاهی صورت گرفته. ما مستقیم نمیتونیم که بگیم که شخص اول کشور، رهبری کشور، رئیس جمهور، رئیس اجرایی، اینها مستقیم مقصر است. مشکل ما
پایینتر از این بحث است. اونها شاید با یک تلاش، با یک احساس ملی بخواه کارهای در افغانستان صورت بگیره، اما در قسمت بخش اجرایی که میه مسئولین پایینتر که باید اینا را اجرایی بکنه، در اینجا کاملا در این قسمت ما مشکل بنیادی هست که هیچ موقع صنایع ما روش نکرده، اقتصاد ما روش نکرده، فساد گم نشده، این مشکلات هست. و ما پیشنهادات بسیار مشخص و واضح را همیشه داشتیم، طرحهای صنعتی را ما ارائه کردیم که اگر به اساس یک پالیسی مدون اقتصادی و اولویت‌های اقتصادی افغانستان شناسایی شود و در قسمت بستر مثال در قسمت پارک‌های صنعتی، در قسمت برق، در قسمت بانک صنعتی، ما امروز بیش از 7 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره افغانستان. چرا در 14 سال یک بانک صنعتی ایجاد نشد؟ ما متاسفانه 18 بانک خصوصی داریم. چرا قرضه‌های تجارتی هست، قرضه‌های صنعتی نیست؟ ما در گذشت 14 سال نتونستیم بانک صنعتی ایجاد کنیم، نتونستیم پارک‌های صنعتی که تمام نیازهای صنعتکار ما را پوره بکنه ما نداشتیم. ما در قسمت برق مشکل داشتیم، در تعرفه‌های گمرکی ما واقعا مشکل داشتیم. امروز ما چیزی که در افغانستان تولید میکنیم متاسفانه با یک تعرفه کم و با قاچاق و فسادی که در گمرکات هست متاسفانه صنعت ما را متضرر ساخته و سرمایه گذار ما با یک آرامش خاطر نمیتونه به سرمایه گذاری چون اعتماد نداره. اول باید اعتماد سکتور خصوصی جذب شود و چیزی که دولت میگه که ما اگر این پالیسی رو داریم در یک سال این عملی کردیم، این میتونه که تشویق شه و سرمایه گذار ما، سرمایه گذار خارجی ما تا بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. تشکر از شما. ښاغلی ناصري، حکومت څه فکر کوي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې صنایع وغوړېږي؟ مننه جناب سعادت صاحب. مخکې له دې چې زه د حل لارو ته راسم د دولت راتلونکي پلانونه ووایو، یو شي ته غواړم چې صنایع د حکومت په صدر اجنډا کې قرار لري او په څنګه چې صنایع موږ ته صدر اجنډا کې قرار لري، همدغسې مېرمنې هم منګه مېرمنې یو متضرر قشر ده، منګه ورته اولویت ورکړی او زمونږ پالیسیانو کې همیشه دوی ته اولویت ورکول کېږي چې دا نوید دوی لپاره ده. د حل لارو په ارتباط باندې لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره وکړه، لکه پیمان صاحب او نور دوستان ما سره موافق وي، موږ په څه کارونه کړي هم دي او په لنډ مهال کې په اوږد مهال کې پلان لرو. مثلا پخوا جواز 1 کلن و، موږ جواز 3 کلن دا خپل یو غټ سهولت ده. پخوا اوس موږ په دې طرحه باندې کار کوو، تقریبا کار یې نهایي سوی ده چې آسان خدمت، یعنی چې د ټول سهولتونه باید یو واحد مرکز نه وسي. دا په لنډ مهاله کې زموږ کارونه دي. موږ اوس خوشبختانه هماهنګي ایجاد کړې. زموږ په هر تصمیم کې سکتور خصوصي، خصوصا اتاق محترم تجارت صنایع او صنعتکارانو اتحادیه غړیتوب لري. زه یو مثال ورکوم، د اتحادیې صنعتکارانو معاون عملا د دغه طرز العمل چې جوړ شوی د صنایع داخلي د حمایې په خاطر ښاغلی فیضان صاحب موږ سره ګډون لري چې هره اونۍ کې موږ یو ځل د ګمرکاتو سره مشترکاً غونډه کوو چې په کم قلم باندې څنګه تعرفه وضع کړو. دا کار نه تنها وینا ده بلکې عمل کار سوی. موږ دا اوس د خوشبختانه ایسا چې پخوا جدا کار کوو د وزارت تجارت سره یو ځای کړی دي په خاطر باندې چې خدمات د یو واحد مرکز نه عرضه سي. د دې باره کې موږ اوس په قانونو سرمایه گذاري تعدیلوو چې څنګه د سکتور خصوصي غوښتنې دي همغسې موږ په قانون کې انعکاس کړو. موږ پلان لرو چې دا اوس 8 نوي پارکونه د سراسر افغانستان چې په اصل متوازن انکشاف باندې موږ معتقد دا په ټول افغانستان کې ایجاد کړو. موږ دا اوس په دې عملا کار شروع کړی چې یو واحد مرکز د تحقیق د دې په خاطر باندې چې نور تصادفي سرمایه گذاري ونسي، چې هغه سرمایه گذاري چې هلته موږ رقابتي او نسبي مزیت ولرو چې بیا وکولی سو وروسته د نړیوالو سره رقابت وکړو. موږ په ارزش زنجیري باندې کار کوو. تاسې اشاره وکړه په صحبتو کې چې د مړې یعنې دغه مړه باید په صحیح شکل پروسس سي چې څه رقم چې د دنیا تقاضا ده باید په همغه شکل وررسېږي. په دې باندې موږ کار کوو له وزیرابطو وزارتخانو سره. په اوږد مهال کې زموږ اساسي مشکل امنیت ده چې خوشبختانه یو رڼایي شته چې انشاءالله دا مشکلات به هم حل سي. د برق موضوع ده چې په مجموع کې خپله جلالتمآب ولسمشر تاسې شاهد هستئ چې $1 میلیارډ تقریبا د برق په بخش کې سرمایه گذاري وسله سکتور خصوصي. همداسې دولت د سلما بند، د فرا بند، د کچګي دوم فیز په دې باندې کار کوي چې برق لنډمهال مشکل نه ده. دا زموږ په اجنډا کې ده چې هم په لنډمهاله پلان ورته لرو او هم اوږدمهال. بل یو شی چې اشاره وشوه د فساد په ارتباط، لکه څنګه چې پیمان صاحب وویل دلته مسؤلیت د دولت، سکتور خصوصي او د خلکو ده. دولت که چیرته مشکلات لري، سکتور خصوصي حق لري چې ورته ووایي چې ته دې پوست باندې ناستې معاش اخلي، دا مشکل ده، دا زموږ حق. همدغه رقم
سکتور خصوصي او مستهلکین اخلاقی مسئولیت لري. دوی باید قرباني ورکړي، لکه تر یو وخته پورې باید د داخلي تولیدات داخلي توکو نه استفاده وکړي. لکه څنګه چې دا وروستیو کې زموږ یو ملي اجماع دا وښودله چې د پاکستان د توکو په ارتباط دا ډېر مثبت امتحان و. نو همدا رقم باید موږ ټولو دغه هماهنګي ایجاد کړې ده او موږ مصمم یو چې انشاءالله دغه مشکلات حل شي. مننه کوم له تاسو نه. د آزاد جرګې د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، اما این بحث را همکاران ما در برنامه صدای شما BBC شام یک شنبه آینده ادامه خواهند داد. که غواړئ پکې ګډون وکړئ او پوښتنې او خبرې لرئ نو د یک شنبه په ماښام د ستاسو غږ خپرونې ته زنګ ووهئ. با ابراز سپاس از مهمانان برنامه و حاضرین محترم او له تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو نه په مننه د آزاد جرګې د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.